واو په زړه پورې د افغانستان اسلامي امارت لوړ پوړو مشرانو د ایراني چارواکو او نړیوالو خوله وتړل. مجاهد ایرانی وزیر سخت سپک کړ. مجاهد ایرانی وزیر ته وویل زموږ ټولګډون حکومت په تاسو پسې اړه نه لري او نه هم ستاسو کار دی. دا چې مجاهد څه ویلي څنګه ایرانی وزیر سپک کړ او د ټولګډون حکومت په اړه یې څه وویل. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ایران ته د مجاهد ځواب: ټولګډون حکومت تاسې یا بل هیواد پورې اړه نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولو توکمونو په ګډون د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد یې په غبرګون کې وویل چې د طالبانو واکمني ټول شموله ده او ټینګار یې وکړ چې دا مسله له نورو هیوادونو سره هیڅ تړاو نه لري. مجاهد وویل اصلي مسله دا ده چې هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره اړیکې ولري او په هیواد کې له ثبات او ټینګاو سره مرسته وکړي باید دا هم په پام کې ونیسي چې زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. په افغانستان کې د نظام جوړول او جوړښت د افغانانو کار دی او له نورو هیوادونو سره هیڅ تړاو نه لري. موږ له هیوادونو غواړو چې پر هغو مسایلو تمرکز وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې کوي. مجاهد دا ادعا هم وکړه چې د دوی نظام له وړاندې ټول شموله دی او ټول اتباع پکې خپل استازي لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپیلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د طالبانو د حکومت له جوړښت څخه د تهران ناخوښي څرګنده کړه او ویل چې دغه دریځ د طالبانو چارواکو هم شریک کړی دی. هغه په ایران کې د څه د پاسه 5 میلیونه افغان کډوالو شتون ته په اشارې سره وویل چې دغه هیواد په افغانستان کې د بشري وضعیت د ښوالي او د هغوی د راستنېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.